السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، نن به موږ خبره کوو د یو داسې کلمې په باره کې چې هغې ته کلمه تمجید وایي او د درېیمې کلمې په نوم سره دا یادیږي. دا کلمه نه صرف د الله جل جلاله پاکي، حمد، وحدانیت اظهار دی، بلکې دې ته الباقیات الصالحات یعنی همیشه پاتې کیدونکي د نیکو نه دا هم یوه ده چې کوم تذکره قرآن کریم کې راغلی ده. محترم و عزتمندو، نن به موږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې د دې فضیلت، برکات او وظایف وپېژنو. د ټولو نه اول راځو چې دا درېیمه کلمه څه شی دی. درېیمه کلمه ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الله پاک دی، تمام تعریفونه هغه الله لره دي. د الله نه سوا بل معبود نشته. الله د ټولو نه لوی دی. د ګناهونو نه د بچ کېدلو او د نیکو کولو طاقت صرف د الله په مدد سره دی. الله جل جلاله ډیر لوی مرتبه او د عظمت والا دی. دا کلمه در حقیقت په 5 کلماتو باندې مشتمله ده: تسبیح، تحمید، تهلیل، تکبیر او حوقله. بهترین مجموعه ده. په سوره کاف آیات نمبر 46 کې الله جل جلاله فرمایي چې باقی پاتې کیدونکي نیکیانې ستاسو پر رب په نسبت باندې د ثواب په لحاظ سره ډیر بهترین دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې دا کلمات د جنت د خزانو نه دي، یعنی ویونکي د الله جل جلاله په فضل او کرم سره به دته خزانې کولاو کی. یو روایت کې راځي خاص طور باندې لا اله الا الله په باره کې، لیکن د دې تعلق د درېیمې کلمې د یو جز سره هم دی. په صحیح بخاري کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بېشک الله جل جلاله جهنم اور حرام کړی دی چې څوک لا اله الا الله وایي او د الله جل جلاله د رضامندۍ اراده لري. یو صحابي راغی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې زه قرآن کریم نشم ویلی، ما ته یو داسې عمل وښیه چې د قرآن کریم برابر ثواب لري. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله وایه. دا مصنف ابن ابي شیبه کې راغلی دی. دې واقع نه د دې کلمې عظمت ظاهریږي چې د څومره د برکت والا ده چې د قرآن کریم د تلاوت سره برابر ثواب لري. زما محترم و عزتمندو، په بعضې وختونو کې دا یو سوال راپورته کیږي چې عام خلک د پریشانۍ په وخت کې دا 1.5 لاکو پورې د دې محفلې جوړي او دا وایي. نه دا یو مستند حدیث نه دی ثابت، بلکې دا د بزرګانو تجربات نه ثابت دي. هغې دا کړي دي او په دې کې ډېر څه لیدلي دي. نو د دې د وجې نه د دې ختم چې دی هغې کوي. یو روایت کې په مرقات المفاتیح کې ابن عربي رحمت الله علیه نه ملاویږي. هغه وایي چې 90,000 پیرې دا کلمه ویلو سره مغفرت کیږي، لیکن د بزرګانو مجربات دي، د هغې تجربه ده. د صحیح حدیث نه دی ثابت. د دې مطلب هرگز دا نه دی چې دا عمل بی بنیاده دی، بلکې د بزرګانو چې کوم مجربات دي او د هغې اذکار دي هغې پکې ډېر څه لیدلي دي. اهمه خبره دا ده چې د اجر او د ثواب یو خاص تعداد عقیده ساتل ضروري نه دي، بلکې دغه کلمات په خپله چې دی هغه افضل ترین کلمات دي. الله جل جلاله په دې باندې ډېر څه ورکوي. نو چې کومه وظیفه موږ کوو د مجرباتو یا د بزرګانو په وینا سره یې وکړو. چې کوم کس دا کار کوي هغه ته پکار دی چې صرف او د تجربات په بنیاد باندې دا عمل وکړي، بلکې فرض یا د سنت تی نه ګڼي. کومې را روان دي ورځې ډېرې برکتي ورځې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د ذوالحجې دغه 10 ورځې ډېرې بهترینې دي، د نور ورځو سره دا نه دي برابر. په دې کې نیک اعمال کول الله ته ډېر زیات خوښ. صحیح بخاري کې حدیث دی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې دغه 10 ورځو کې تهلیل، تحمید، تکبیر او تسبیح په کثرت سره کوئ. نو موږ له پکار دي چې په دغه 10 ورځو کې درېیمې کلمې ورد ډېر خاص طریقې سره یو وخت وله مقرر کو، یو ځای وله مقرر کو چې په هغې باندې کینو او دغه تسبیح کو. مکمل توجه سره دا عمل کو، او که ممکن نه وي نو روزانه کم از کم
یوه تسبیح 100 پیرې خامخا کوشش وکړو چې وایو. یاد ساتئ د الله جل جلاله رحمت ډیر وسیع دی. په لږ کولو باندې الله جل جلاله ډیر اجر ورکوي. ما محترمو عزتمندو، د درېیمې کلمې د ټولو نه لویه خوبي دا ده چې د ازمایښتونو په وخت باندې دا تکیه کلام ثابتېږي. پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایلی دي چې کوم کس سحر او ماښام درېیمه کلمه وایي دته به هېڅ شی نقصان ونه رسوي. نو لحاظه پکار دا ده چې کم از کم سحر او ماښام منګه دا ووایو او ځان په حفاظت کې کړو. که د چا خاص حاجت یا پریشانی وي نو دا عمل دی وکړي، په یو پاک ځای باندې کښېني او 11 پیرې دا درېیمه کلمه ووایي. اول او آخر دی درود شریف ووایي او بیا د لاسونه اوچت کړي، الله جل جلاله نه د خپله پریشانۍ د لر کولو درخواست دی ورته وکړي. دا عمل بل کس دپاره هم کولی شي، څوک خپلوان، رشته داران، دوستانو دپاره. دا کلمات ډېر قبولیت والا کلمات دي او په مسلسل ورد سره د انسان هر قسمه مسائل الله جل جلاله حل کوي. ډېر خلک زیات سفر کوي، د سفر په دوران کې د خپل معمول جوړول غواړي، ځکه روزانه د سهار د کور نه وځي او دا ورد کوي، نو د ناګهاني آفاتو نه به دی محفوظ پاتې کېږي. دغه اذکارو نه موږ فایده اوچته کړو او خپل ژوند پې مزین او ښایسته کړو، فایده ترې نه والو. درېیمه کلمه د الله جل جلاله د رحمتونو خزانه ده او موږ دغه خزانو نه را روانو په دغه 10 ورځو کې ترېنه فایده والو او ځان له ترېنه ډېر څه جمع کړو. الله جل جلاله دې دغه درېیمې کلمې په برکاتو سره موږ ټول مالامال کړي. زمونږ زړونه دې د خپل د ذکر د راحت نه ډک کړي. زمونږ پریشانیانې دې الله جل جلاله لرې کړي او د خپل رحمت دروازې دې الله جل جلاله په موږ کولاو کړي.